د حمدالله محب خبرو یو ځل بیا پر پنجاب خوبونه حرام کړل. محب د ډیورن په اړه تازه سوي دي. په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یوه مرکه کې ویلي چې له ډیورن کرښې هاخوا خاوره زموږ وه ده او وي به. نوموړي په خپله دې مرکه کې څرګنده کړې ده چې د دې کرښې په اړه هیڅ دولت تصمیم نشي نیولی او دې برخه کې به یوازینۍ پریکړه په خپل وخت کې خلک کوي. هغه د دې مرکې په جریان کې ویلي چې طالبانو تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی او د سولې د هوکړې خلاف روان دي. د حمدالله محب په وینا له جمهوریت به دفاع کوي او دوی هیڅکله د قدرت لپاره د ملي پروسو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې 2 اونۍ وړاندې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح هم د ډیورن کرښې په اړه خبرې کړې وې او پېښور یې د افغانستان د ژمني پایتخت په نوم یاد کړی و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.